السلام علیکم ګرانو کتونکو، موږ د باجوړ د زلمو د طرفه تاسو ته مخاطب یو او هیله کوم تاسو به روغ جوړ یاستئ او هغه مسافرونه چې کوم د ملک نه بهر دي په هغو باندې هم سلامونه ویو. دا وخت موږ راغلي د پاجي سیمې ته. موږ سره دلته ملګری دی، خوږ میلمه دی سمندر خان صاحب، او هغه ډېر ښه اوازونه کوي او ډېر فني کلیپس دغه کوي. انشاءالله امید لرو هغه به ستاسو ډېر خوښ شي. تاسو د ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو د مسافرو دپاره زموږ د پښتنو دپاره دغه شان چینل جوړ کړو. بیا نن پکې د سمندر خان خواته رالو، د دې سره هم خبرې اترې کوو. باچا صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو مطلب نن راغلی د باجوړ په دې سیمې ته د سمندر خان سره به انټرویو کوئ. خو تاسو نه زه یو پوښتنه کوم که تاسو یې بده نه ګڼئ. ولې نه دي؟ زما پوښتنه دا ده چې تاسو دا چینل جوړ کړو که نه د باجوړ زلبي په نوم باندې، آیا ستاسو څه احساسات څنګه هم دا سوچ رالو؟ جی موږ خو لکه موږ هر یو انسان غواړي چې زموږ کلی زموږ ملک زموږ یو علاقه دې په غټه سطحه یاده شي. موږ هم دغه دا خواهش لرو چې زموږ باجوړ زیاتره ځایونو کې به داسې خلک وي چې هغه باجوړ سره پېژني نه که نه. موږ دا دغه زموږ باجوړ مخکې لاړ شي او یو ټیلنټ پکې را پیدا شي. دې کې ښه ټیلنټ خلک شته، احسان بای. نو موږ چې دا لږ دنیا ته لږ شو. بالکل لکه ستاسو خبره ډېره ښکلې ده، ځکه که موږ وګورو نن سبا ماشاءالله بونیر واینس وګورو که نه په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې پېښور، بونیر، سوات، دیره، نو دغه شان ستا هم دا کوشش دی چې باجوړ مخکې رالي. انشاءالله دا نو بالکل نو راځم د که ستاسو خوښی سمندر خان نه به پوښتنه شو. ولې نه؟ سمندر خان صاحب دا راته ووایه چې تاسو اصل نه د پجي خپل تعارف مینوالو. السلام علیکم. جی مینوال او پهلي چې کوم دی تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو چې کوم دی زموږ دا پروګرامونه خوښوئ او بعد د دې نه بعد چې کوم دی باچا ته لکه ډېره زیاته شکریا ادا کوو، ځکه چې په دې قیمتي ټیم کې زموږ دپاره ټیم قیمتي کو او رالی. زبردست. تاسو هم مننه چې موږ ته وخت راکړو. باچا هم موږ مننه کوو چې زموږ دپاره یو چینل جوړ کړو د باجوړ دپاره. نو سمندر خان صاحب ستاسو باره کې ما اورېدلي چې تاسو د بابوجي هم ډېر ښه پیروډې کوئ، دغه شان د پیمیل اوازونه، دغه شان د نادیه ګل اواز، مختلف اوازونه کوئ. نو تاسو د مینوالو ته چې دا مینوال لږ وخاندي د بابوجي یو ښکلې پیروډې وړاندې کړي. مهرباني جي بابوجي یو پیروډ دی. راځه چې نن پکې د نوحار چکر ولګو، هله پخې ته دلته څه کول دا لوندو څه میړه ده، هله پخې دې بچي له دې دا ګاړه په څو اخیسته. خوشې بابوجي نه دي چې پخې خو دا د تباه خلک مضبوط ګاړه ولواله کنه. ډېر زبردست. ډېر دا د بابوجي ما خو ویل که بالکل بابوجي لګیا دی. تاسو نه به نور اوازونه مورو. دا راته ووایه چې کوم دا نانا راځي که نه، نانا دی یو بل دی، نو د دې هم لږ اواز وکړه او بیا چې کوم د بوډا او بوډۍ لږ پیروډې به هم ورته وړاندې. بالکل خان صاحب لکه تاسو چې کوم دی په خپله تاسو کې هم ګورئ ډېر ښکلی ټیلنټ دی، ځکه چې تاسو پسې چې کوم دی مونږ لکه دومره نه راځو. ماشاءالله تاسو هم دې مینوال ته ښکلي ښکلي، خاص کر مسافر ورونو ته، مسافر ته چې کوم دی لکه زړونه خوشحاله و که نه. خو خیر دي دا د بوډۍ بوډا اواز دی که نه. ویا سړی څنګه وامې مه زده کړه چې په ځوانۍ کې به زموږ داسې چل نه و. ویا ښځې زما خبره واوره، په ځوانۍ کې ما ته هم پته وه، خو د انسان نه غلطي کېږي. یا سړی اوس د باندې زما حکومت دی دا خبرې به راته نه کوي، هلک د سپوټي ته لېږلی دی سره دې ولاوچو. یا ښځې پرېږدی او چې کوم دی مسافري دا د ځوانانو کار دی، لږه خندا راله. دا اوس سمندر خانه. نو باچا صاحب د دې نه به نورې خبرې اترې مورو. خو باچا که ستا خوښه که نه نن به یو شارټ ویډیو د دې چینل نه مونږ وخېجو ستاسو د چینل نه. نو زه وایم چې زه هم ورته یو 2-3 پیروډې وړاندې. ولې نه یار، ډېره مهرباني. دا چې نو دا ډایلاګ فلمونه خو ډرامې تاسو ګورئ د جهانګیر او سواتي او اصف خان که نه، نو د هغې یو ډایلاګ کوم د جهانګیرې څه وایي جهانګیره. ما سترګې مه راوباسه خان، سترګو د رایستو چل مال هم ډېر ښه راځي. که سبا پورې زما د روډ تنخوا زما کور ته رانغله، خدای به ما نه ګیله نه کوئ. بس بس بس. او بل د سواتۍ د هغه میلونه چې اچولي یو پیسې راچوته کړي که نه، نو سواتي خو ډېر پیروډي دي، نو هغه یو کې جهانګیر سره یې جګړې جهانګیر ورته وایي اول دې راته دا نښه پته وښیه وه چې سبا به کوڅه په کوڅه ویم چې دا مړی د چا دی، دا مړی د چا دی. نو سواتۍ ورته وایي نښه پته ورته وښیمه، خو دا راته ووایه.
بخښنه غواړو بالکل ډیلاګ به تاسو سره جاري وي خو زه لږ شانو بس کړم تاسو ډېر سره خبرې ډېره مننه یار او د احسان ډایلاګي صاحب ټولو ډېره مننه کوم تاسو موږ له دونه ټیم راکړو او نن سبا کې خوار سړي دونه مصروفیات دي او انشاءالله تاسو موږ اجازه تعلیم په دې هیله تاسو به روغ جوړ یاستئ او موږ دا ویډیو که تاسو خوښه شي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مهرباني السلام علیکم